صحبت ته ولاړ بیا د دوه پیغلو سره جنګ ده یو بل چسکان کې طالب راغی دا یوه پیغله د شا لخوا مړوند کړ څنګه تر دا تو ونیو وایي هغه ورته وایي طالب جانه پرېږدم درته ډېر بد جې نیولي وایي طالب ورته وایي نه دې پرېږدم خور وایي ولې وایي ما ته څه ملامته ښکاري اول د کانکور امتحان یو هلک تلیفون راوکړ حاجي صاحب کوم سوال کښې مشکوک وم چې ما ته څه ملامت مناور ته ولاړو خریړه کې مو ویسته بسته ډاکټران وایي چې دیګونه باندې داسې خو پیپر سوي نه یم دغه انجینر حبیب الله دغه ته انجینر عبدالوهاب وایي ومورې شړومبی کې داسې تږي بیا لږ یو داسې ځوان لکه دی داسې کاسه شړومبی سره داسې کېږي موږ چې ورټول شړومبی دی وچ نو دا کاسه داسې خیره نه ده خټ پکې نښتي رب پکې نښتي ډوډۍ پکې نښتي انجینر عبدالوهاب دا کاسه له مځکې رب هم زوی ملک دا خو پرې مینځئ کاسه مات واله کې حاجي دغه حاجي د سپو کاسه خو یې ماته انجینر عبدالوهاب وایي د تا خانادانه استفراق وکړئ اوس یې مړ کړئ دی اوس یې استفراق نو دا د فرمایش ده میر صاحب د لوګر ډېر ښه عالم و خدای دې بیا طالبان پیاسې یو طالب ډېر غبیم و بیا کله پر امیر صاحب تو چې ما چې خره ته دوه سبق ویلی یو شی زده کړي تو خو تر خرم بدتر طالب وایي ستار پې راپور سوالا صاحب د خره په زه به پوهېږم ښایي تاسو دغینک وایي خره انګارې کړی وایي ښه نو دا خر څه وایي چې خره په زه به پوهېږي وایي څه وایي خو دور دور یې وکت وایي چې هر شی خوند کوي خصوصا رشقه روزي خان کاکا ویل وایي دا وردګان چل وایي دا پشان په چله کې وردګي وایي یوه پشي وایي بل ته وایي ته یې مخکې راغلې تا تاویان ته یې مخکې راغلې بیا راغلې وایي بله داسې کې په دغه ځوانانو یوه غوښتنه کړې ده اخباران هم له پریشاني مړه شو قسم انقلاب د خوشي وینې شهید یې راخیستی زموږ ځای کې یو نفر مړ و امانت یې چیرې ښخ کړی و بیا خراب سوی ښځو کوت وایي یوه ساده ښځه مخکې وایي وایي دا خو د کونې خوا ته دا بله خوا یې راوړي د وردګ وایي ښځه مړه وه بیا دی جنازه پسې رهیده زاړي اتې وایي وایي که تور شو مخ می تور شو تور مل په جاپایي راڅخه سور شو پر کامې سې په میږي باندې زړېږي تر ورځ خو مې په شپه ډېره یادېږي راوس ویل وایي پلار مې مړ سوار سړي به راته ویل سپین ږیري زه دې پلار یم مور چې مړه سواره سپین سرې به زه دې مور یم وایي ښځه چې مړه سوه هېچا نه راته وځي خبره دغه څو ساعت جرنامت کاکا ما دا ته وایي ته دې له ښځې ډارېږې